گرانو مینوالو زمون د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک بیان میں شروع کرو. مکہ مکرمہ کے چکل نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نا تنگ شو او صحابام تنگ شو. نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدل کړه. نا امید شو د مکې د خلکو نه، هر قسمه محنتو شو د مکې په خلکو خو خوند یې ونه کړ. طریقه په دې بدل کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلک دی، بار قبیلی دی، بار ملکون خارونه دی، هغې له به دعوت ورکم که خدای هغه مسلمانان کې. نو زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ ځان سره واغشته او طائف ته لاړ. طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو بوي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آبادو، ځکه مکه مکرمه خو دشت بیابان و شګې کاڼي غرونه دي، کر کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې. او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا ښه مزیداره وه. موسم به پکې یخم و مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمیم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته. هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي، په لاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې. دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و. درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شومته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ.
لیکن اتفاق تا ګوره د حضور پاک خدا خیالو چې که خدای دا مسلمانان کړل دا کلی نه سیغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو راځه موږ به مسلمانان شو لیکن هغې د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو اسلام یې رانوړو او بلکې د اسلام قبلول خو څه د حضور پاک شان کې ګستاخی شروع کړلې او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل نو تیو مونتې یو پیغمبري دله درکړه دا یو پیغور غوندې وله ورکړه بل څوک نو بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې بل سردار ورته څه وایي وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو دا غټ سرداران پاتې شو موږ به ستا تابع کېږو بل ورته څه وایي وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې ځه دا پیغورونه یې وله ورکړه لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړی ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم که ملوخو کې چې څومره شی زیږي پکې ورچوي یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی که 1.5 من هم پکې اچوي بوجۍ به شلېږي کم لوښې دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي که زیات ترې واچول تویږي به ترې فایده نه ورکوي لوښې به خلک ککړ کې دا یو مثال مې دله درکړ دقه رنګې پیغمبریم ده پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی یو ډېر لوی شان دی پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی نو دا لوی نعمت لوی لوښې غواړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي هر سړی نشي برداشت کولی د نورو خلکو لوښې واړي نه ورکړې ده خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي الله ولا لوی کمالات ورکړي دي د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه الله یعلم حیث یجعل رسالته قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پیژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی نو دوی ملنډې شروع کړې ټوقې شروع کړې او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته یې ورپسې شی شابسې او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر وویستل نو دا به کمال وکړي نو هغې ورپسې شو چغې ورپسې شروع کړې نو خاورې به یې راغېشتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې نو کاڼي راغېشتل او په هغې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز وزارونه شروع کړل زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو وی سر مې ټول زخمي شو وینې ته بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله نو دا وینې ته لاندې روانې شوې وجود یې زخمي شو خولې ته بیګي ګرمي ده دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه مو زم کم خوا داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي وی د الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ما ته ووایې وی او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده الله رسول څنګه وه وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته یې وی ته دروغجن پیغمبر نو زه لاړم طایف ته نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ نو هغې م ونه منلم نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې الله ته درخواست کوي نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ ای خدایا زما طاقت ډېر کمزوری دی زما طاقت ډېر کمزوری دی او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کوم خدایا دې کوشش ته الله دا ډېر کمزوری کوشش دی الله اکبر حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزوری و الله دا زما محنت ډېر کمزوری دی خدای زما طاقت ډېر زیات کمزوری دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی نو خدایا ګور عجیبه لفظ وایي خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی
او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم الله که ته زمانه راضي یې ګوره الله که ته زمانه راضي یې او ته زمانه خوشحاله نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زمانه خوشحاله دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده خپل طاقت ته وایي کمزوری دی خپل محنت ته کمزوری وایي هغه عظیم محنت ته او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره زم ستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زمانه راضي یې ته زمانه خوشحاله نو خدای په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته هېڅ کار مې نشته بیا څه وایي الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا الله ما بل چاته مسپاره خدای ما ځان ته نږدې کا او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله خدایه د دې تکلیفونو نه خلاصونکې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته الله ته په زاره د الله سوچت کو نو یو فرشته راله جبریل علیه السلام راغی وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازت وغوښت ستا د اسمان فرشته په ستا په تکلیف خفه شوې فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایه کم قوم له چې خیرخواهۍ له روان دی هغې پکانولې الله یو فرشته د ده ته ملک الجبال وایي غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده دا فرشته ما سره ده دا فرشته در باندې سلام وایي او سلام نه پس دې ده ته یو درخواست کوي نو حضور پاک ته تپوس وکړو وی څه وی وی ما الله نه اجازت غوښتې دی وی زه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره نو زما لاس کې غرونه دي که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوس اوچت کړم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم په سرونو که داسې زه وې یا بل څوک وي موږ به څه وی بیا موږ به وایو چې پرون نه راتلې یو ګنټه مخکې دا کار کړی وی ښه به نه وه دوه نه چې لس پې کېده د پاسه چې تباه و برباد شي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې رالی وی نه داسې مه کوه او الله ته بیا زاره سره لاس اوچت کو اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای دا نه پوهېږي زه خو پوهېږم که نه خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او بیا څه وایي وی که دا په هدایت نشي فرشتې ته وایي وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلک پیدا کړي چې ما والا دین به قبول کړي هېڅ فکر نشته دی اللهم اهد قومي خدایه زما دې قوم ته هدایت وکړه انهم لا يعلمون نه پوهېږي ناپوهه دي سره د عقل نه ناپوهه دي دین ته توجه نه کوي سوچ نه کوي پیسه ته نه غواړم بادشاهي ته نه غواړم د دوی د فایدې خبره کوم ورته کاڼو بوټو ته سجدې کوي ناپوهه دي عقل نه کار نه اخلي کم پوهه کې خدای ورکړی دی کم عقل ورکړی دی نو هغې عقل نه کار نه اخلي وی را روان یو یو باغ باندې رالو په مکه کې دوه غټ سرداران دي د یو سردار نوم دی او نبی علیه السلام ولې طایف ته لاړ دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیه السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو غټ ډاټ خو هغه و او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه د پیغمبر علیه السلام لویه ډاډګیرنه وه نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه نو حضور پاک دا سوچ وکړه چې زه راشه طایف ته ولاړ شو تقریبا د شوال میاشت وه د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي او لسمه هجري وه دا لسم نبوت و د پیغمبر لسم کال نو چې واپس راتلل نو د مکې دوه غټ کافران دي د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتیر شو هغوی چې نبی علیه السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی د مکې دی
یو ډېر ښه انسان دی، شریف انسان دی، رښتونی دی. نو ړی پې نرم شو. و غټ دشمنان ړی نرم شو. نو یو غلام یو عداس ته هغه نوم و عداس. هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی؟ وی دی. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی دی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی. دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې. نو عداسه داسې وکړه، ورشه یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار او لوښي کې واچوه دا وله یوس. هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول، لږې اوبې راواغېشتې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوري ته نبي علیه السلام کېناست. بیا خدای ته لاس اوچت کړ. ای الله د بېکسو رب ته ګورې چې څوک بېسو کوي هېڅوک یې نه خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې دی ظالم رونیسي او ظلم در سره ظالم کوي، د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای له دی. زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې، چې انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه؟ بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ. ای د بېکسو ربه، ای د بېڅوکو ربه، ای د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل او څنګه یې کېښودل، نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانه اخېسته نو لومبی وی بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي و، نه عداس عیسایي مریی و. هغه وی دا دې څه ووې؟ تا څه ټکي ووې؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وی، او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووې. یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي، بسم الله وایي. نو دا وایي دا دې څه ووې؟ چا نوم دې واخېسته؟ ته څوک یې؟ نبي علیه السلام ورته خپل نوم واخېسته فلانکې. خلکو خو پېژنده. نبي علیه السلام دې تپوس وکړه د هغه عداس نه، وایي ته څوک یې؟ د کوم ځای یې؟ وایي زه د نینوا علاقې یم، نینوا، او دلته غلام یم. نبي علیه السلام ورته وایي ښه د یونس علیه السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیه السلام د کلي یې. هغه عداس بیا حیران شو، وی ته یونس څه پېژنې؟ تازه څه پته ده؟ حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور و که هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی و، او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی یم. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاسېده او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فوراً وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا، ته رښتونی پیغمبر یې، دین دې رښتیا دی. وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان شو. هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ورور ته وایي لالا. د لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه، لالا یا کاکا وروره. سړي باندې خواصر وشو، مونږ لېږلې سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی وی دا تندی دې ولې ښکل کو؟ وی عتبه شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی. ما ته پته ولګېدله او مې زه ملګری شوم او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو لوی نعمت خدای درکړی دی، لوی نعمت. دې نعمت نه بل خوا مه ځئ، دا قبول کړه دا نعمت. هغې ورته وایي عداسه زوړ دین دی خو ګورې مه کوه مه کوه مه کوه. بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو.
نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کو وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مزه دی وی نه موږ ځو خامخا ځو ټول سرداران ځي موږ به پاتې کېږو تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې د خدای خاطر وکړئ مزه د پیغمبر مقابلې له ځای تاسو د خدای د پیغمبر او که زه مرګ ینم چې مرګ له ځای ګورئ ای زما سردارانو ما ستاسو رزق خوړلی ستاسو جامه مې اغوستې ده ستاسو روزي مې خوړلې ده نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مزه ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم اقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېستل نو نبی علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناسته او د اسلام دعوت یې ورکړه که خدای نبی علیه السلام په دې پوه شو چې ما لې انګور راولېږل نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم لیکن هغې ظالمانو هم رټ جواب ورکړ د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول نه چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګورې د شپې هم را روان دی او د ورځې هم ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي په دې دشت و بیابان ځنګلونو کې شپه هم تېرېږي او ورځ هم تېرېږي نو یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو د سار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې وو دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه نو د اسمان هم دوی بند شو دوی بیا اسمان ته نه شو ختې دې کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې بعضې کم طاقت والے زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وایي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه به تلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم دا خو ورو نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربو مشارق الارض و مغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبي علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویل که راشئ دا چې مونږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی دا خبرې دي بس رالل نبي علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبي علیه السلام ورته وی او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت دپاره بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کو قرآن حکیم کې رب العالمین د هغې بیان کوي د هغه پیریانو متعلق و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن یو ډله مو درته راواړوله انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي یو څو پیریان درته مسلمانو هغې قرآن واورېده فلما حضروه قالوا انصتوا چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم که ولوا الی قومهم منذرین نو خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم ته مسلمانان شي بل دی راځي انا سمعنا قرآنا عجبا دې پیریانو خپل قوم ته وی مونږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی ناشنا شی دی یهدی الی الرشد فآمنا به هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمی په نیغه لار باندې نو موږ په دې قرآن ایمان راوړو خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل
پیریان لګیا شو هغې خپل دعوت شروع کړو د اسلام دعوت هلته روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو چې هغې مسلمانان شو نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر وی زیده څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نو وی بیا نو وی تا ته پته او یو ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږو اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي د هغه هم پې رحم راغی نو نبی علیہ السلام ورته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه هغه خو ایمان قبول نه کړه وایي راځئ زما په امان کې داخل شئ اتې مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړه د نبی علیہ السلام نوم یې واغېشت وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړه دا ښه سړی دی رښتونی دی زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسولي یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر یې نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیہ السلام وفرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی که نه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتي پرېښي وو ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی افسوس چې هغه نشته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو هم خپله طریقه بدله کړه هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي نو هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي دارنګې هغې هم محنت کوي نو هغې خپله یو میټینګ کو خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ هغه میلمانه به پې یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې وونري که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي نو د یمن یو قبیله د دوس وته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نوم چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنی جوړوي وی نه نه به کېنم ورسره وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو غوږ ته در دننه نه کړي هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل چې هسې نه چې ته په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کړي ده ته به یې ذوالقطنتین وی قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذوالقطنتین د ده لقب مالوچو والا وی غوږونو کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې ته هوا د ده خبرې رونړي یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې دله د مالوچو ډک کړي دي لرې که دا مالوچه مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا مېړه کې سوچ وکړو ته راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له نو ما ورته وی چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی دا څه مسلې دې جوړې کړي دي دومره قوم دي دشمنان دي وی حضور پاک مبارک مسکی شو ما ته وی چې د کم څیز د وجې دی ماته جادوګر وی ته واوره لغونې که نه وایا وی قرآن شریف یې راته واوره وی قسم دی چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکو دی ورته څه وایي نبي علیه السلام ته وی زه به اوس څه کوم تا سره دلته ملګری بیم
ډانګ به راسري توره به راسري وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی زه ته خپل وطن ته ځه اولته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا طرف نه استاد یم نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیة خدای دلې یو نښه ورکړه نو چې دا دعا سینګ وکړله نو تندي نه رڼا شروع شوه لکه د بیټرۍ په شان رڼۍ د تندي نه شروع شوه نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او دا برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي هغه چمک دی نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټی وي چا سره چابکي نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه نو چابک به یې ړقو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به یې کول راغې قوم ته قوم ته دعوت ورکړ لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تیر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی و اومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاکې هلاک کړي ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي نو نبی علیه السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل وی اللهم اهد دوسا وأت بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیره یې ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله زه وایي ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي چې دا ټول مدینه منورې ته رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړل نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه څوک رانشي او نبی علیه السلام سره ملګرو نشي او نبی علیه السلام دا محنت کو چې د مکې د خلکو په ځای باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکو چې که خدای د بار خلک مسلمانان د حج موقع او دا سن 11 هجري وه 11 نبوي وه د نبوت 11 کال د مدینې منورې یو شپږ کسان ملګري راغلي وو حج ته شپږ کسانو او د مدینې د خلکو مدینه کې یهودیان اوسېدل د مدینې د زوړ نوم یثرب و یثرب سرب بیماری ته وایي چې څوک ګورل ناجوړه به او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ لومبې لاړو نو د مدینې په دې لښتو کې به دا بدبو یې وبهېدلې او دوی مالګیجنې به ډېرې زیاتې بیا د نبي علیه السلام په دعا باندې خدای پاک د هغې د هغه مرض او بیماري لرې کړله او هغه اوبه وله خدای برابر کړی نو نبي علیه السلام بله نوم بدل کړه نو مدینة النبي نوم یې بله کېښه د پیغمبر مبارک ښار نو اوس کې مدینه منوره نوم دی دې کې اصل دی کې یهودیان اوسېدل او دا چې کوم د مدینې خپل خلک ورته مونږ وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نافرماني وکړه یو لوی بند د باراني اوبو یو ډیم و ډیم هغه بند خدای پاک راوشلو سیل العرب خدای راوشلو نو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې د هغه اوبه او په دې غاړو باندې کم بوټي و باغونه هغه باغونه ټول شاړ شو باغونه لاړل هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا لاړل خلکو هجرتونه شروع کړل نو یو دوه خاندانونه مدینې ته راغل یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی د دوی خپل نوم ابن قیلاو د دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا نو د مدینه یهودیان خو پکې اوسېدل هغې سره تعلقات به غمخادي وه نو د مدینه یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي دا صفت به وي دا صفت به وي لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه
نوی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا وی هغه پیغمبر را روان دی هغه هغه به ډېر لوی غلبه به مونږ به ملګري کېږو تاسو به بربادو نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج له رالل نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونه شي او د ده خبرې څوک ونري نو نبي علیه السلام هغه شپږ واړه راوستل مینا کې یو غونډی وه عقبه غونډی ته وایي اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي جمره عقبه دې سره خوا کې یو غونډی وه هغه غونډی څه موده وه اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډی لر کړې ده یا ختمه کړې ده د هغې غونډی شاته دا شپږ کسان نبي علیه السلام ځان له کړل وی لږ دې خوا ځان له شئ ته تاسو سره یو څو خبرې کوم هغې ځان له شو چې ځان له شو نبي علیه السلام علیه اسلام دعوت ورکړو هغې چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبي علیه السلام د اوصافو صفتونه یې ولیدل هغې پوه شو هغې ویل لکه دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دی چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کم دعوت به هغه خو د ده مونږ واورېدو هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان کړل اشپک سوکو مشر پاکی حضرت اسعد ابن زرار رضی اللہ عنہ دا پاکی مشرو او سنمون دا تنورم بے اسعد ابن زرار رضی اللہ عنہ دے او عوف ابن حارس رضی اللہ عنہ رافع ابن مالک رضی اللہ عنہ قطبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ او حضرت جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی دے رضی اللہ عنہ دا شپک کسان خدای پاک مسلمانان شو چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام ته په مکه کې د ما دشمنان ډیر زیات دي او تاسو زه په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکې دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کو نو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړل نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپک بیو اوه کسان یې ځان سره نور راوستل او دا هغې غونډی شاته نبي علیه السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویمه او دریمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو د هغې غونډی شاته د دې لم نبي علیه السلام دعوت ورکړو هغه اوه کسان هم خدای مسلمانان کړل نو پیغمبر علیه السلام نه دې مطالبه وکړه وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مونږ سره لاړ شي یو عالم یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو یو عالم هم راله راکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره دوه صحابه ولیږل یو په سترګو نابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو هغه ورسره ولیږه او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولیږه وی زه دا دواړه به د سره او دوی چېرته کښېنوی او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه والا جوړه دا دواړه یې ځان سره بوتلل گوررون یو پستر گلون دیلون عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا لیکن خدای تا سونا گران دی مدینہ منورہ کی اسلام دعوت د شروع کو د پیغمبر علیہ السلام پا حکم یو ځل نبی علیہ السلام پا مکہ کی دا مکی مشرکان دعوت ورکاو دا مکی دا مشرکان یو سو سرداران دا اغیب سازش کو اغیب خپل سازشو نبی اسلام سره کېناستل یاره وی موږ میټینګ وکړو د موږ اسلام تړه کېږي خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران بلال دی او صهیب دی او دا خلک نو ته دا ځان نه لرې کا دا لرې کا ځکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی دا لرې کا نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان شو هدی مطلب دا چې مونږ خاصم اسلام نه راوړو خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه حضور پاک وی نه اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی دی په یو سب پکې نه وی ښه چې هغې پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته څه وایي وی ښه یو ورځ دوی له مقرر که یو ورځ مونږ له مقرر که نو کېدی شي مونږ ستا قرآن واورو او مونږ مسلمانان شو نو نبی علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې د خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانان کړه بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي دې خو نظر یې نه لګي
چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله، تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مو ښایه، ما ته څه وښایه. نو نبی علیه السلام مبارک دې ځای کې یو پوټې تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو، دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي، ته موږ سره خبرې کې او دې راغې زموږ خبرې کټ کړې، موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کو. نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پوټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه له راځې د خدای بنده هلته کښېنه، دې سره زه فارغ شمه، دا کافران دي دعوت ورکوم که خدای مسلمانان کې، دې وخت کې ته ولې رالې. فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو، پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ، عبس وتولا ان جاءه الاعمى، وی چې دا ړوند دله راغې نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړ او تا تې مخ واړو. وما یدریکا لعله یزکا، دی خو دې له راغلی دی، تا ته پته نشته، دی خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي. ورپسې څنګه دی؟ او یذکر فتنفعه الذکرا، دی خو نصیحت قبلی دې له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تورا تو دی خدای دې بیخو باسي رو کوه، دا نه مسلمانېږي لر کوه. نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیہ السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې، نو چې بیا به دې را روانو که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد، وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی. دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی یو سړی، تور دی رنګه یو سړی، ګوډ دی یو سړی، شل دی یو سړی، معذور دی یو سړی، لږ ایمان پروت دی، قسم دی د ډېرو ښکلو خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې ني د خدای په نزد ډېر بهتر دی. دا تفریقه اسلام نه کوي، بیا ایمان ته ګوري. او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه، د ده د مکې عجیبه زندګي وه، د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله، او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله، نو مالدار. او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه، نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولی چې نور پې ونه لګي. او چې په اس به سورو نو یو اس به ته ښي طرف ته روانو د نوکر، یو به ته ګس طرف ته روانو، لکه دا اوس چې کوم پروټوکولي په دې طریقه به ګرځېده. او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو، دا مصعب ابن عمیر تېرېده، نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل، نو چا ورته د الله رسوله ولې دې وجړل؟ وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو، د اوسني ژوند ته یم ګورم، د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چولې او کم د نعمت ژوند به یې تېرو، نور به د ده په وجود نه لګېده، او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به یې نه چوله. اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته یې غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی، او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شي او بل اوچت دی، پروا نشته. دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه. او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی، دی رښتیا په احد کې شهید شوی دی، په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو، د سره جنډه وه د مسلمانانو، یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې بله لاس یې ته ووت، د فورا دا بل لاس ور واچو، هغه جنډې دی بل لاس کې ونیول، نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې ته ووت، نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي، نو هغه نیزه راواخېسته او په دې سینې وواو او شهید یې کړ. نو د ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده، نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واخېسته، وی هغه مړ شو. نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې وې. اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي، نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي، نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی، دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی، دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبه،
یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو اچو نو سر به ښکاره کېده او چې په سر به اچو نو خپې به ښکاره کېدې نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسوله څه ورسره وکړو وی دا سر باندې ولا صادر واچوې او پخپو ولا دا بروزه سرګړې واچوې نو په دې حالت کې دفن شو صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره دا اسلام د دغه صحابو په خوارو ګورې مونږ ته رارسېدلی دی نقشه وګورئ ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي تاریخ لږ وګورئ نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک دا خلق د نبی علیہ السلام نه تاو دی دې خلکو قربانۍ ورکړي دي نو دا دوه صحابه کرام یې ورسره مدینې منورې ته ولېږل وایي دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دیره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړه کړه هلکه د مکې نه څوک راغلي دي نوی دین خوری اوس به څه کېږي میټنګ وشو خلک را جمع شو د مدینې چې څومره سرمایهدارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول د سیل مې را جمع شو هلکه 2 کسه راغلي د مکې نه او نوی دین خوری کوم ځای دیره دي د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي هلکه دا شړل غواړي اسید ابن حزیر دی پاسه دی نوجوانو مړوي تاسو میټینګونه څه لکوئ خو که ستاسو اتفاق ما سره نو زه یو کار کولی شم وی څه به وکړې وی زه به ورشم اسد ابن زراره ته به ویم زراره ته چې دا سړي وشړه دا مکې والا او که نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو د خلاف به لشکر وباسو قوم ټول وی ډېره ښه ده ورځه پې اسید ابن حزیر ورغی اسد ابن زراره ته دروازه وواله دی ملګری دوست دی ولا راووته ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوی دین خورول غواړئ او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دی او زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کم خلک چې دی راوستی دی او که دا نه لر کې ګورې قوم دی مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم د قوم مدد به کوم پې مې کړئ حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویې شړه ځه نو که خبرې دې خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولې شړې هغه ویې یاره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده ورسره دننه شو کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته ته لږ خبرې واوروه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ اسید ابن حزیر رضی الله عنه ته څه وارول وی دا زمونږ کتاب دی د هدایت کنه زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی کنه وی ستاسو د دین څه نوم دی وی اسلام وی دې نه ښه شته خبرې خو بله نشته وی ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم وی خو یو 2 ټکي به ووایه داخل به شې کنه اسید ابن حزیر کلمه شهادت وی خدای مسلمان لاړ قوم له قوم خو په تمه دی چې ودرېد یا لکه ویا خو ډېر ښه خلک و یار او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دی چې د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګری شوم خدایا ته لېږلې م سلوې او ته د هغې خپله ښکار شوې دا څه دې وکړل نوجوان وې پوه نه شوې که نه هلک وې دوکې کړې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی اپاسېد وی تاسو خو ما منئ چې زه مشر یم وی او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دا زما راترور دوی دی زه ورځم زه پې یم لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شلل خو ټیک ته که پوه نه شو نو زما را ترور دوی دی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم هغې ډېره ښه ده دی ورغه چې ورغی د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی دا د څوک راوستي دي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دی خبرې اترې کوي او خراب دین دی پلار نیکه ته زمونږ بد وی دا لرې کوه د قوم مقابله نشي کولی او زه دې د ترور زوی یم ګورې زه هم د سره نشم ودرېدی قوم سره به ودرېږم او ورته څه وایي بیا وایي ترور زویه دا میندې خویندې وي وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې له خفه کېږي د مټې ونیسه ته وشړه وایي ډېره ښه ده چې ورغې همغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته قرآن کې خو اثرات شته که نه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو چې تلاوت یې شروع کړو نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیری پوه شو وایي دا څه شی دی ناشنا خبرې واورېدې
داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې دې نه ښکلې خبرې خو نشته نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وي دا خو ډېرې ښې دي ستاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دي د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وی ښه وی دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګري کېږم هغه کلمه شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لاړ قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغې اوس قوم ته وایي قومه یو خبره درته کوم زه څنګه سړی وی ته زموږ مشر یې وی نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا عمره هوښیار زموږ مشر یم ته مشر لیونی وي څه وی که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کلکوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پې ورځو وی صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بالکل چې زه سوی یم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې ډېر رښتونی خلک دی رښتیا دینی دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دا دغې مدرسې برکت و پوټېری مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي دي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسټل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاذ دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خو ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بالکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج له راتلل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال خو پټ نور چاته یې غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلی دي او ته راشه د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام له دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وی موږ سره مدینې ته لاړ شي دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي په ملګرو د لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده هر کور کې یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې د الله نه خو دې پوه خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک ته غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوته او ده ته چا تکلیف ورسو نو ګورې تپوس بیا ستاسو له 3 کسانو نه کوم ځان خبر کې هغې ورته وی ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته کړه د خپې ته څوک ازغیم را نږدې کړي دا مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ لره نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړو خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه ولو ثانیه و ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او په رښتونی دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعه به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپوله راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه څه نورو حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان کړم رب العالمین کم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی
خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولې د هغې اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولې الہ العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ بچي په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې او اسلام سره هم د زړه مینه پیدا کې خدای اسلام او ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې د نبی علیه السلام تابعدار هم جوړ کې الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکې بعضې دوستانو سار ما ته څه ټلیفونونه کړي بیماران دي الله دې وله شفا ورکې او دې مجلس کې هم زمونږ بعضې ملګري بیماران دي الله ټول له شفا ورکې بعضې قرضداران دي الله ته د حلال و فراخ رزق نصیب کې بعضې دوستان دي هغې ته څه پریشانۍ مشکلات دي هغه وله الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې خدای د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې د مخلوق د شر نه مو ساتې د فتنو نه مو ساتې خدای د کبر نه مو ساتې خدای د فساد جدول نه مو ساتې بچیم د لوفرو نه وساتې او صالحانې کې او موږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه وساتې خدای که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګنۍ وي هغه وله په روغو باندې بدلې کې بغضونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې د چا د زړه حاجتونه څه وي خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ د زمونږ پوره کې خدای زمونږ حاجتونه پوره کې زمونږ پریشانۍ لرې کې او موږ له خوشحاله ژوند راکې د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکې د چا بچي نشته الله نارینه بچي وله ورکې او چا ته څه پریشانۍ دي تکالیف دي هغه وله په خوشحالو بدل کې او زمونږ د ارور دی نیاز علي صاحب د دم یو حاجت دعا ورته وکړه چې خدای وله هغه حاجت پوره کړي او زمونږ د جومات کې چا خدمت کړی دی یا پکې کوي الله ته وله د دواړو جهانو اجر ورکړي او زمونږ د جومات کې دا باقي چې کم کار پاتې دی دې ته هم دعا کوي چې الله په خیر تکمیل ته ورسولې کې اخر وخت کې الله په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله هر دپاره دعا ده بی کاروبار میں بندے اللہ دے والا کاروبار آزاد کی خدای دے والا فراخ روزی ورکړي څوک داسې ګانې مانې اوري یا د ګناه مجلس کې ناست دي نو د شریعت په رڼا کې په هغه سلام اچول بیا منع دي ختم پشم شیرینی مټۍ تقسیمولو فتاوی رشیدیه لیکلی دي چې دا حرام او بدعت دی دا څنګه خبره ده نو داسې تخصیص یې ښه نه دی چې خامخا د سړی په ختم کې شیریني تقسیم کی یا مټۍ دې تقسیم کی او دا د شریعت یو حکم وګڼي د شریعت یو حکم دی نه ګڼي او هسې که یو سړی د ختم کې خیرات کوي یا صدقه کوي نو د خیرات او صدقه هر وخت کې او په هر ځای کې جایز ده خو دې دا بدعت دا معنا ده چې دا د شریعت یو حکم نه ګڼي چې نبی علیہ السلام ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی ده یا صحابو ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی ده یا د دین یو حکم دی نو زه د هغې حکم په رڼا کې شیریني تقسیموم زما په خیال زمونږ خلک چې تقسیموي دغه به نیت نه هغوی وي دا خو یو ښه مجلس دی او یو ختم پکې وشو نو د خیرات به د خلکو له به خیرات ورکو او ثواب به مو شي نو دغه نیت باندې بیا خیر دی ټوپۍ په مانځه کې په سرول ښه خو دا چې سړی پټکې په سر کړي پټکې نه ټوپۍ دې په سر کړي او که ټوپۍ او سړي نه په سر کړي نو مونځ پکې کېږي دا نه چې مونځ نه کېږي خو ادب دا دی ګوره تاسو خو د مونځ د آدابو خبره ده که نو ادب دا دی چې سړی دې په ښکلي شکل کې الله ته ودرېږي ټوپۍ په سر کړي یا پټکې په سر کړي او په ښکلي شکل کې دې ودرېږي ټوپۍ نه سر په سرولو کې څه ګناه نشته او حجامت کول چې دي نو دا خو یقیني خبره ده چې خفه کېږې مه ګیره خریل ګناه ده ګناه کبیره ده بلکې ګیره خریل یوه ګناه نه ده دا ډېر ګناهونه دي زما دا خبره په نیک نیتۍ دا ملګري تپوس کړی دی په نیک نیتۍ راته وایم د ستاسو سره د مینې په بنیاد درته وایم ګیره خریل خو یو حرام دي نمبر 1 دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکول دي یا به په نی باندې خرې او یا به په بلیډ باندې خرې نو په دواړو دنه پیسې دي نو په ګناه دنه پیسې هم لاړې دا دویمه شوه دریم دا دي چې دا ګناه د خلکو مخکې ښکاره کې بعضې ګناه خلک پټه کړي دا ته ښکاره کې دا دریم نمبر ګناه شوه څلورمه دا ده چې بعضې ګناه خلک یو ځل کوي دا ته همیشه کې څلور شو پنځمه ګناه څه ده پنځمه ګناه دا ده چې تا ته د خریلې مخ ښکلې ښکاري حالانکه دا د پیغمبر د ګیره ښکلې شکل خدای خپل پیغمبر له خوښ کړی دا خریلې مخ ته ښکلې ښکاري او شپږمه ګناه څه ده د دې ګیرې د دې خریلو مقابله کې چې کومه ګیره ده
درته سپکه ښکاري. نو د غټو شپږو ګناهونو مجموعه شوه. نو زما خو تاسو سره محبت دی او ستاسو ما سره مینه ده، ځکه چې ډېر خپل جوماتونه پرېږدئ او دلته راځئ. نو زه درته دا درخواست کوم چې چا هم ګیره نی نو د نن نیتو کې وپرېږدئ. د پیغمبر سنت دی. قسم دې د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې ساه د نووته او ګیره دې خرایلي، نو د رسول الله مبارک مخکې به بیا د ولاړې نه شرمېږي او قبر کې به دنه تپوس کېږي، نو بیا به ډېر بې حیا پروت دی. نو د بې حیایۍ نه دې خدای وساته. به درته دعا کوم او د نن نه نیت وکوئ بې ګیرې لم ښځې خلک ورکوي. ښه دا نه چې ګیرې والا لم خلک ښځې ورکوي، او ګیرې والا هم په دې وطن کې خلک د وطن نه څوک شړي نه چې ګنې د وطن نه ځه ولې ستا ګیره ده. نه نه نه، دا د پیغمبر سنت دی او خدای دې تاسو د ټولو توفیق نصیب وګرځولي. زموږ دکان پتا یاد درئ، سرائدین اسلامی کیسر اینڈ اسٹڈی سنٹر، حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ، دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندرپورہ چوک پشاور. موبائل نمبر 0301 88 91 321. موبائل نمبر 0345 91 47 115. ورځ د قیامت شوه ترېنه هیرانو، لیونی منډې په دنیا پسې وهینه، ورته به وایم په رب ګرانه د خپل امت دپاره بیا وکړه سوالونه، دا خپل ایمان یې لاړو خرڅ کړو، خپل دین یې پرېښود اوس د غیرو په لار ځینه، د یو پټي لالچ دپاره نو د یو بل وینې تویوي کوي جنګونه، سلګی وهمانو چې نن سبا دي مسلمان ته وګورما، زمور زمانو د مدینې سردار ته وایم حالونه، څوک جواري کوي لګیا دي نو څوک خونړ شو په پیسو کوي قتلونه، څوک افسران شو رشوت اخلي، څوک د اسلام په نامه ویني تویوینه، څوک په حرامو ځان مالدار کړي، څوک د غریب ډوډۍ د لاسه شو کوینه، څوک د دروغو ملنګان شنو، په ماشومانو په سورنور غواړي خیرونه، زړه تشومانو چې ستا روزې ته ښه په چغو وجاړمه، زمور زمانو د مدینې سردار ته وایم حالونه، د الله لوی قرآن پرېښونو عمل پې نکړي اسې خوري پې قسمونه، قسم پې وخوري بیا یې کېږدي، په تاخ کې زوړ شو تلاوت یې نه کوینه، نیکانو خلکو پورې خاندي، د بد کردارو خلکو ډېر عزت کوینه، لار د انصاف ترېنه خطا شوه نو کندو کپرو باندې ځي ټکرې خورینه، تا خبره ومانو